د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو لوبو په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړی دی. تر دې مخکې د ورځنیو لوبو د توپ اچونې په تازه درجه بندۍ کې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې چټک تیز توپ اچوونکي شاهین افریدي لومړی مقام خپل کړی و، خو دا ځل د ICC د ورځنیو لوبو د توپ اچونې په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړی چې شاهین افریدي یې شاته پرېښوی. شاهین افریدي بیا دویم مقام د ځان سره لري او داسې د الونډرانو د ورځنیو لوبو په تازه درجه بندۍ کې بیا محمد نبي عیساخیل یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړی دی. د کرکټ د نړۍ خان راشد خان همیشه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېرې زبردست بهترینې سیالۍ ترسره کړې دي، هغه که 100 اوریزه سیالۍ دي که 500 اوریزه سیالۍ دي، یعنې په ټسټ سیالۍ کې هم ډېرې زبردست بهترینې سیالۍ ترسره کړې دي، داسې په نړیوال لیګونو کې ډېرې زبردست سیالۍ ترسره کړې دي. نو راشد خان یوازې دا نه چې د افغانستان لپاره ښې سیالۍ ترسره کړې دي، هغه که د هندوستان لیګ کې که د اسټرالیا لیګ کې که هر لیګ کې ښه ځلېدلی دی.